ځنګلي سوان. و نو یو وخت یو پاچا و. هغه پاچا یو 10 زامن او یو لور درلوده. د هغه د لور نوم الایزا و. د پاچا ټول 12 اولادونه تکړه او هوښیار زده کوونکي وو. دوی ټول له پاچاهي سره خوشحاله ژوند درلوده. تر هغې چې پاچا پریکړه وکړه یو بله میرمن هم وکړي. هغه د خپلې میرمن څخه د ویرې احساس هم کاوه. هغې یو لوی ځای کې غونډه تنظیم کړه. ماشومانو خپلې نوې مور ته انتظار کاوه. دوی ګمان کاوه چې کله بله مور هم ولري نو دا به ښه وي، مګر دوی یو بل ډول فکر کړی و. نوې ملکه بد نظره وه او له ماشومانو سره یې ښه چلند نه کاوه. هغوی ټول د خپلې نوې مور سره زیات خفه وو. زه غواړم چې له دوی ټولو څخه ځان خلاص کم. د هدف ته رسېدو لپاره نوې ملکې شهزادګۍ الایزا له یو بزګر او د هغې میرمن سره لرې ولیږل. هغې ته د هغو 11 شهزادګانو ته وویل چې پاچا امر کړی چې سلطنت څخه بهر ووځي. ملکې له موقع نه په استفاده په هغوی جادو وکړه. تاسو به تر دې وروسته د خجالته شوو الوتونکو په څیر ژوند وکړئ. اوس له دې ځایه لاړ شئ. شهزادګانو د ملکې امرونه په بشپړه توګه عملي کول. هغوی د بدمرغه الوتونکو په ځای په ښایسته سوانونو بدل شول او له ماڼۍ څخه لرې لاړل. شهزادګۍ الایزا خوښه نه وه چې ولې په داسې ځای کې ژوند کوي. د هغې خپل ورونه زیات یادېدل. کله چې هغه 15 کلنه شوه نو د پاچا سره د لیدو اجازه ورکړل شوه. ملکې نه غوښتل چې پاچا او شهزادګان سره ملاقات وکړي. ملکې ته د ښکلې الایزا په لیدو سره سخته حسد ورغی. هغه هیڅکله نشي کولی چې تر ما ښکلې شي. خو ملکې خپله دروغجنه مهربانۍ ښکاره کړه. ستړې مه شي ګرانې، په خیر راغلې خپلې ماڼۍ ته. راځه اول زما اتاق ته لاړه شه. زه تاسو ته ډالۍ لرم. اجازه راکړه چې دا کریم ستا په ویښتو او مخ استعمال کړم چې تا له نظره وساتي. دا کریم د ملکې یو چل و چې شهزادګۍ یې بدرنګه کړه. کله چې پاچا الایزا ولیده نو ډېر زیات په غوسه شو. دا بدرنګه نجلۍ نشي کېدلی چې زما لور وي. هغه له دې ځایه بوځئ، زه نه غواړم چې هغه دلته وي. الایزا یې له ماڼۍ څخه بیرته بهر کړه. کاش زما ورونه ما سره وای. الایزا د خپلو ورونو د لټولو لپاره سفر پیل کړ. هغه لاړه یو ځنګله ته او هلته یې کوچنی ډنډ پیدا کړ. هغې خپل مخ ومینځه او بیرته په خپلې شهزادګۍ بدله شوه. هلته یو ستر ځنګل و چیرته چې لمر په ډېرې سختۍ ځمکې ته رسېده. لویې ونې وې او توره تیاره وه. د لوړو ونو لاندې تیاره زیاته شوه او دا ځان ته روانه وه. هلته هیڅوک هم نه و، خو هغې خپل مزل روان ساته. تر یو څه سفر وروسته هغې د پښو ترپاری واورېد. هغې هڅه کوله چې له ډاره چیرته پټه شي، خو تر پټېدو وړاندې یې یوه زړه ښځه ولیده. آیا ما څخه ویرېږې؟ لږ ډارېږم. زه دلته د توتانو د ټولولو لپاره راغلی یم. غواړې چې ویې خورې؟ هو مهرباني، زه ډېره وږې یم. زه د دې ځنګله د خوراک په اړه هېڅ معلومات نه لرم. دا واخله، خو ووایه چې ته دلته څه کوې؟ زه خپلو 11 ورونه لټوم. آیا تا هغوی لیدلی دي؟ نه، معلومات نه لرم، خو سوانونه مې ولیدل چې په سر یې تاجونه ول. هغوی په سیند کې لامبېدل. که چیرته هلته لاړه شې نو پیدا به یې کې. الایزا له زړې ښځې مننه وکړه او خپل سفر یې بیا پیل کړ. تر ساعتونو مزل وروسته هغه د سیند غاړې ته ورسېده. دلته هېڅوک نشته. زه مې خپل ورونه څنګه پیدا کړم؟ الایزا 11 ښایسته سوانان چې په اسمان کې الوتل ولیدل. 11 همدوی دي زما ورونه. 11 دي. هغوی د اوبو خواته ودرېدل او بیا ځمکې ته نږدې کېناستل. لمر په لوېدو او هغوی ټول انسانان شول. بیرته ځمکې ته راښکته شول او له هغې سره یې ولیدل. ورونو، بالاخره تاسو مې پیدا کړئ. زه الایزا یم، ستاسو خور. ټول د الایزا په لیدو زیات خوشحاله شول. موږ د ملکې په امر په سوانانو بدل شو. موږ والوتلو او ځنګل ته راغلو، خو کله چې لمر پرېوځي موږ بیرته په انسانانو بدلیږو. موږ کور ته په کال کې یو ځل د تګ اجازه لرو. موږ سبا ماڼۍ ته ځو.
غواړې زموږ سره یو ځای شي؟ ولې نه، زه به تاسو سره یم. زه غواړم چې تاسو له دې شر نه خلاص کړم. بل سهار بیرته شهزادګان په سوانانو بیا بدل شول. هغوی له الایزا څخه غوښتنه وکړه چې په څادر کښېني. دوی ټول والوتل. الایزا له سپرلي څخه زیات خوند اخیسته. هغې لاندې وریځې او بادونه لیدل. همدارنګه هغې غرونه، ځنګلونه، ښارګوټي او کلي ولیدل او تر دې ډېر خوند اخیسته. ورځ پای ته رسېدونکې وه. دوی یو غار ته نږدې شول او پرېکړه یې وکړه چې دغه شپه په غار کې پاتې شي. د شپې پر مهال کله چې الایزا ویده وه، نو خوب کې ورته یوه ښاپیرۍ راغله چې غوښتل له دې سره ملاقات وکړي. الایزا ګمان کوه چې دغه ښاپیرۍ هغې زړې ښځې ته ورته ده. سلام الایزا، زه پوهیږم چې ته د څه شي نه ډارېږې. هو، زه غواړم زما ورونه له دې شر نه خلاص شي، خو نه پوهیږم چې څنګه. د یو څه ترلاسه کولو لپاره باید زړوره واوسې، او که فکر کوې چې دا کار کولی شي، زه به تاسو ته ځینې مشورې درکړم. هو، زه هر څه د خپلو ورونو لپاره کوم. دا به له دردونو نه ډک وي. زه دردونه زغمم، خو ماته یې حل لاره وښیه. دلته یو ډول خاص بوټي چې سواکي نومیږي شته. هغه غار ته نږدې قبر سره دي. هغه ته واخله او مومو کې یې ښه ومږه. هغه په 11 جاکټونو کې تنظیم کړئ. او تر ټولو مهمه دا ده، په کومه ورځ چې تاسو دا کار کوئ، یو به هم خبرې نه کوئ. او که تاسو چیرې خبرې وکړئ، نو ستا ټول ورونه به په هغه ورځ له منځه لاړ شي او ته به بې ورونو شي. سمه ده، زه همداسې کوم. الایزا چې له خوبه راپاڅېده وویل دا یو خوب و. هغې خپل ورونو خوا ولیدل، خو هغوی تللي وو. دا وخت د پیل لپاره ډېر مناسب دی. هغه بیرون لاړه او د سواکي بوټي د راټولولو کار پیل کړ. دا ډېر سخت او سوځونکی و، خو الایزا بیا هم خپل کار ته دوام ورکړ. هغې څو سواکي بوټي برابر کړل، له غار څخه یې راوړل او میومیا یې کړل. یو موږک د الایزا کارونه څارل چې څه کوي. موږک د هغې سره لیوالتیا وښوده او مرسته یې ورسره وکړه. نیمه شپه کله چې د هغې ورونه غار ته راستانه شول، ګوري چې الایزا په یو پټ څه لګیا ده. الایزا، ته د څه په هڅه کې یې؟ ولې ځواب نه راکوې خورې؟ مهرباني وکړه، یو څه خو ووایه که نه. زه فکر کوم چې هغه په کوم څه بوخته ده او تر هغې چې خلاصې نه کړي خبرې نه کوي. کوچنی ورور الایزا ته ورغی او د هغې لاسونه یې ولیدل. هغه سوځېدلي او دردېدلي لاسونه ولیدل. د هغې له سترګو اوښکې لاړې. د هغه له سترګو اوښکې د الایزا په لاسونو توی شول چې هغې درد یې یو څه کم کړ او هغه یې ویده کړه. الایزا د څو ورځو لپاره خپل کار ته دوام ورکړ. موږک له هغې سره په خپله خوښه مرسته کوله. الایزا د سواکي بوټي یو جاکټ بشپړ کړ او د بل یو چمتو کولو لپاره یې کار پیل کړ. یوه ورځ کله چې هغه د سواکي بوټي په جوړولو بوخته وه، یو غږ یې واورېده او پرېکړه یې وکړه چې بیرته غار ته ستنه شي. څو ښکاریانو هغه محاصره کړه. هغوی ټولو ښه لباسونه درلودل. یو ښایسته ځوان لاس څخه ښکته شو او د الایزا خواته راغی. سلام، ته دلته څه کوې؟ زه تا سره کومه مرسته کولی شم؟ دلته دې ځنګلي ځای کې ته ژوند نشې کولی. زه د دې ځای پاچا یم. ته مهرباني وکړه او ما سره زما ماڼۍ ته لاړه شه. ته به هلته خوندي یې. الایزا بل هیڅ لار نه درلوده چې لاړه نشي. هغوی د پاچا ماڼۍ ته ورسېدل. دا ډېره ښایسته ماڼۍ وه، مګر الایزا خوشحاله نه وه. هغې په ځلونو ځلونو د خپلو ورونو په یاد کې ژړل. پاچا د الایزا موم شوي کوټونه له ځان سره راوړي وو، کوم چې یې جوړ کړي وو. تاسو به خپل ټول شیان ترلاسه کوئ. داسې فکر وکئ لکه چې په خپل کور کې ژوند کوئ. آها، څه یوه خندا ده. زه فکر کوم چې زه په تا مین شوی یم. الایزا هلته هیڅ کار نه و کړی. وروسته د جاکټ له مومیا کولو څخه هغه 10 جاکټونه ګنډلي وو او د وروستي جاکټ د ګنډلو په فکر کې وه. هغې د ماڼۍ څخه بهر نږدې قبر ته د تګ په اړه فکر کاوه چې یو څه سواکي بوټي راوړي. هغه د شپې د سواکي بوټو ټولولو پسې له ماڼۍ څخه بهر ووته او د سواکي بوټو د راټولو کار یې پیل کړ. هغې یو څو سواکي بوټي پیدا کړل. ته دلته څه کوې؟ د سواکي راټولول د څه لپاره؟ شاید د کومې معجزې لپاره یې راټولوي.
زه شک لرم چې ته کومه جادوګره او ما دا ثابته کړې پوه شوې ما په خپلو کسانو اول کې باور نه کاوه خو اوس دا واخلئ او سبا یې محکمې ته بوځئ زما کسان به پریکړه وکړي هغه باید د ټولو هیوادوالو مخکې ووژل شي او داسې مرګ چې هغه باید د فیل د پښو لاندې شي زموږ په هیواد کې دا کار نشي کېدلی هغه باید سبا ووژل شي باید ونه ځنډېږي پریکړه وشوه چې الایزا به له ماڼۍ لرې په یو ټاپو کې له منځه یوړل شي هغه په یو بنده خونه کې ساتل کېده یو وخت دروازه خلاصه شوه او ټول جاکټونه چې د مومیایي کړي وو هغه یې ټول سالون ته ور واچول پاچا تاسو ته داره لګلي تر څو ځان ګرم وساتئ مننه دا زما وروستی چانس دی چې دا کار بشپړ کړم خو زه لږ نورو سوکیو بوټو ته هم اړتیا لرم تر هغې وروسته الایزا ولیدل چې موږک د بندې خونې په کړکۍ کې ښکاره شو هغې په چټکۍ سره کار شروع کړ موږک په منډه له هدیرې څخه الایزا ته د سواکي بوټي راټول کړل او الایزا ته یې راوړل هغې وروستی جاکټ هم برابر کړی و چې سهار یې را بهر کړ هغه په یو موټر کې ناسته وه په هغه سلګونو کسان راټول شول په هغې سلګونو کسان راټول شوي وو خو له هغې سره یې وبدل شوي کوټونه هم پټ وو 10 جاکټونه د هغې پښو لاندې وو هغه موټر چې الایزا یې لېږدوله کښتۍ ته نږدې شو په همدې وخت کې هغې یو ښه غږ واورېد الایزا پاس اسمان ته وکتل ګوري چې د دوی په سر 11 ځوانان په هوا ګرځي دوی د موټر په شاوخوا کې د محافظت لپاره ساتل شوي وو وروستی کوټ هم الایزا بشپړ کړ او هغه ټول 11 کوټونه یې هر یو ځوانانو ته واچول او هغه ټول 11 ځوانان په ښایسته شهزادګیانو بدل شول هغه زموږ خور ده او هغه بې ګناه ده ما خپل ورونه وژغورل زه اوس کولی شم خبرې وکړم زه جادوګره نه یم یوازې ما غوښتل کوشش وکړم چې خپل ورونه وساتم شهزادګۍ ټوله کیسه پاچا ته وکړه پاچا د الایزا سره د چلند لپاره ډېر زیات شرمنده و زه د دې هر څه په اړه درنه بخښنه غواړم چې ما در باندې شک وکړ مهرباني وکړه ما سره واده وکړه سمه ده په ماڼۍ کې ټول خلک خوشحاله وو او د پاچا او الایزا د واده خبرې کېدلې 11 شهزادګیانو د پاچا په واده کې ګډون وکړ وروسته شهزادګۍ الایزا پاچا او 11 شهزادګیانو بده ملکه ونیوله او د ټول عمر لپاره یې په بند کې محکومه کړه هماغه و چې پاچا د جادو څخه خلاص شو او دوی ټولو په خوښۍ سره ژوند شروع کړ